अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम अम्मा बाद अलमरउ मअ मन अहब्ब इलैहि अम्मा बाद जुमला दानायान हमीन गुफ्तान हमीन जुमला दानायान हमीन गुफ्तान हमीन हस्तदाना रहमतल लिल आलमीन। गुलनो औरिदुनको द मौलाना मोहम्मद तारिक से पावाज द रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पैदाइश द्वयम ईसा अस्तासु पर खिदमत की उड़ान की सोखद द्वारो जहानो सरदार आकाए नामदार फखरुल अंबिया इमाम अल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बीबी आमिना ज़ुहरिया बीबी हलिमेता अवाला को न बीबी आमिना कुसके वलाड़ा दा और पडीर मिनत और ज़ारे बीबी हलिमेता फरियाद कई और दावरत हुई चिवा बीबी पखुदा में दे कसम वी दागवर डेर बेहतरीन माशूम दे नाज़नीन माशूम दे खो फिलहाल बेसो का बेसरे दे प्लारी निश्ता नोरे पकोर के रुना तरबुरान निश्ता दे व बीबी जमा लख्ती जिगर दे दद बजियात लिहाज साथे बीबी हलिमा वर्तवे चिवा अमिना स्ता बची जमा बचे स्ता लख्ती जिगर जमा लख्ती जिगर दे व बीबी अमिने च जमा द सियाल सियाली दी बराबर करला जद दखपुल अमजूल सरांग पसियाले के बराबर कमा जमा अमजूल बांग दमा शुमान सरगी के रवानी वी औ ज़बय आवाज मा मातदा अरमान हो बीबी अमिने पमा दे डिरलवी को चिज़द दाम ज़ूल सरस्याले के बराबर वो बीबी मैंने पुख्दे में दे कसम हुई चिज़ बखपुल जिगर जानो माल ताजो तक कुर्बान कमा खुस्ता बची बखबगान तवर न कमा बीबिया में न जारी चिगवी चिया अल्लाह जमा लख्त जिगर जुदाशो जमानोर बसवर जुदाशो शम्सो कमर जुदाशो या अल्लाह ताहिर अतहर जुदाशो या अल्लाह तयने का बानशाह
سو وقت چی بی بی حلیمی معشوم بچے واغستا او خیمی لیوڑو عبداللہ تے آوازو کچھ وخاوندا دا سے بہترین معشوم اللہ راکا دا سے معشوم دے چیز پناوے توپ کے پخپل زوانے پویشوے نوما پخپل سکالے و خوشالے پویشوے نوم دا سے بہترین معشوم دے ما چی سوغی کی رواغس وصڑیا پا خدے قسم دے زما سینہ کے پینو چی زماڑوں بے بچی پہ موڑشوے سینہ کے میں پیراغلل لمن لاند بیگی کمس نہ بہر اوتل زماد معشوم موڑوالے پیراغے او زماد جنکوالے نور اگا کم دوران واپس رائے وخاوندہ اللہ دیر بہترین معشوم پلاس راک بی بی آمینہ ورطا گوری و پسترگو باندی اخ کی داری وی او بی بی حلیمہ ورطا واپس گوری چی و بی بی پما دے احسانو کو پتا دے اللہ احسانو کی فوری خیمہ کے ناس دی عبداللہ صاحب تاواز کئی بی بی حلیمہ ورطا آواز کئی چی وخاوندہ کما خپکے دا معشوم خپکا کما زہیرے دا معشوم زہیر کا وخاوندہ دیر بہترین معشوم دے دے معشوم پراتلو پس پوری زمان تلزوانی اللہ واپس کا سو وقت چی بی بی آمنے دکور آواز ورک چی و بی بی زمان معشوم در یتیم دے فقیر دے گورد دل حاساتا بی بی آمنہ ورطا آواز کئی چی زمان معشوم یتیم دے لحاساتا رب لا یزال ورطا حاتم نا آواز کئی چی و بی بی آمنہ پا خدای قسم دے ستا معشوم دا تمام کائنات دا پار بشیر و نذیر دے ستا معشوم دیر بہترین معشوم دے داغ اللہ نے کعبان دے سر بدنا بابا بی بی حلیموی نور پالل بے اللہ دا جبریل امین پا واسطہ کئی معشوم بچے بی بی حلیمی واغستو پا اخیزان سرکینو عبداللہ صاحب تاوی تڑوان دے سورشا معشوم بچے زان سرکیدا سمالے چے بی بی آمینان دا کور واپس کیدا نو پسترگو باندے غٹی غٹی اخ کے رالے ورطوی بچیا اللہ دے ملشان زبستاف فراق اوستا پا جدائے کے نہ خوراک کوما نہ بسکا کوما بچے تر اغی پوری بسر او نہ لگوم چی ترکم پوری تامالا اللہ واپس ران کی سو وقت چی دوارو جانو سردار پا اوخ مبارک باند کے نو اوخلا آواز ورکی چی و اوخ پاسا پتا باند یو یتیم بچے ناستے ملگری روان دی تلی دی چی مونگ دا مرگرو نرستو پاتی نشو اوخ کا چگی وی او جاری دسترگو نا اوخ کی داری وی او اوخ پاسینا یا پروردگار علما اوخ خود دمرا کمزور نوا دمرا حقیر نوا دمرا بے وصا بے بس نوا یا اللہ اوخ والد ازمکی نپاسینا عبداللہ صاحب چکا واغستا او اوخ گزار ورکی برد حاتب نا اللہ آواز ورکی چی و عبداللہ وابی بی حمنا پا خدای قسم دے یو بہترین معشوم زے گولے دے دا سے معشوم دے چی اوخیم پیدارت منی وقارت منی بشارت منی طہارت منی قیادت منی لیاقت منی نیابت منی دیر بہترین معشوم دے کدا اوخمڑا کی واللہ کبد زین پاسی حاتب ورطبرن آواز کئی وعبداللہ دا معشوم والو پا اوخیزان سر مخ کے نوا دا اوخدا ارمان لے چی دا دا تمام جہان معشوم ندے دا تمام جہان قائد اعظم دے چی ترک میں پورے قائد اعظم پا اوخا مخ کے ناسنی اوخا بمڑش خود زینب پانی سی بہترین معشوم دے اوخیم قیادت او نیابت لیاقت او صداقت منی اوخیم پا وخلو باندے مڑکڑا خو دا زین پاسینا تر اغی پوری چے اللہ دا حاتبنا آواز کئی چے اے عبداللہ او اے بی بی حلمے دا معشوم والے او مخ کی کینوے اوخب علا پاسی گنی اوخب مڑشی خوچ رسول اللہ روستو ناستی اوخد زین نبا سو وقت چے دا دوارو جانو سردار پا کمال پوشولان
نو ماشوم را واغست او مخ کې عبدالله صاحب لورکو عبدالله صاحب غي کېونو په دواړه مخه سب کو او خطوي پاسا سو وخت چې اوخه پاسه دا یو ګام دی نو د ګام سره مل مزل پار کوي په خدای قسم دې د ار ګام د اوخه د لاندې نه شنش نو اخر زرغونیږي ګرمي وا موسم د ګرمه ده د دواړو جانو سردار د پاسا الله اوریز ته حکم وکړو چې نری نری باران د عطرپنا او سور دی په محمد رسول الله د پاس رواني یا مخلوق والے بنوي ځکه چې د تمام کائنات سردار دی شهنشاه دی بادشاہ دی پالا ډیر ګران دی الله ته ډیر عظیم تب دی او عظیم خلقت دی الله ورته حبیبا کته پیدا نوي عرش به پیدا نو کته پیدا نوي لوح به پیدا نو نب میں عرش پر کرسی پیدا کړي وا و حبیبا ته چې روان استا په سر باندې بدوریا ز سور روان وي یو خوا بل خوا ګرمي دان خفغان دی هاي سوران دی خو په محمد رسول الله دوریا ز سور او نره نره باران دی کم طرف نه چې بیبي حلیمه ګوري نو आवाज د اونو غنو راځي یا رسول الله سلام علیک خیډډ نه आवाज راځي یا رسول الله سلام علیک ګسډډ نه आवाज راځي یا رسول الله سلام علیک بازونه دي چې ورل روان شي او محمد رسول الله ته سجده ولګي تمام اون د ویخنا تر سره پورې په سجده باندې پروزي ځکه قصیدی مولانا فرمائی جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشي اليه على ساق بلا قدمي د دواړو جانو سردار ته اون سلام کوي غټه سلام کوي غنه سلام کوي د زنګل دیوان او پیریان سلام کوي درندگان فرندگان سلام کوي او محمد رسول الله په خسور باندې روان دي یو طرف نه د ګلونو خوشبوئی دي د عطر قطار او بهار دی په خدای قسم بیبي حلیمه قسم خوري چې محمد رسول الله مغي کیونیو د عطر بارانو خوشبوئی وا ډیر بهترین بهار او باغ شروع دی ډیر بهترین انداز شروع دی आवाज شروع دی زیاد ټولو نرستو ما خو چې محمد رسول الله مې په اوخه کینو نو زما اوخه دومره مننه شو چې د تمام ملګرو نه الله روان دکړه ما خپل بچی چې ماشوم سو وخت د خپل زوی سره ملګری کا هغه ماشوم بچی می جاړي خو محمد رسول الله نره نره مسکا او تبسم فرمای زما زوی باندې د جړه مرزو چې رسول الله می راوس زما د زوی جړه بخیلی ختم شو رسول الله چې می کور ته راوس کور کې اوچ چیلې هغه الله تان دکړي کور کې زما کوی اوچو هغه اوچ کوی کې الله او براوسته رب رحیم زما په قربان یو بهترین بهار راوسته یو بهترین وخت راغه سرسبز او شاداب شم سرفراز او سربلندی راغلا ماشوم بچه بهترین ماشوم دی چې په کملار راغلم اغلار اونشنی شولې قبل روخته چمنون روختل ما ماشوم بچي واغس او خیسنی تمواچو سوال چې زما ماشوم بچی موړ شو او غس سینې ته میرا واچو د دواړو جانو سردار شونډې مبارک را غونډې کړې او د غس سینې ته خل نکړ لوزانې ته نواړو زه یو ورځ خپه شوم چې یا الله دا بچی سینت غسول نروي بیا په بل ورځ خپه درې ورځ باندې جانم چې و بچیان و یتیمان و یسیرا و مکی بچیان و محمد بچیا آخر سو وجد چت گسسینا نالے اللہ دا حاتب نا آواز کئی و بی بی حلیمہ دا زما پیغمبر دے دیر بہتر دے دا ظاہر اظہر دے انور دے اطہر دے منور دے دیر پاک دامن دے تقی دے نقی دے دید پردی مال نخری چونکہ ابتدا نے دا گسسینا دا رضا عرور وا او خیسینا دا دوا دے پخپلا حساب
باندې صبر کوي او شکر گزار دی و بیبي خپکی غمدی د بل رور ایسن خوري دا ډیر منصف او فیصل والا دی بیبي امنه خوشاله شو سو وخت چې واغستو پزانګو کې کینو بیبي فرمای ما یو جوټ ور کړلا بیا کور لګي مکار کوما بیبی آواز کوي چې و بیبی شیما لاړه شو غرور له جوټه ورکا بیبی شیما ماشومه ده چې زنګو لراله ورته وی اما جان اگر ټاله چې تا ورکړی و سهار کې اوس ما زیګر د مغه سي زنګو چورلیږي لګا د ټاله وی بیبی په منډه منډه رااله چې و بیبی په خدای قسم دې ما یو جوټه ورکړی و یا بدا تا زنګو یا بما زنګو چې تا نه دې زنګولې ما نه دې زنګولې بیا څوک رالل چې محمد رسول الله له جوټه ورکوي الله آواز کوي یا حلیما دا محمد رسول الله دے تمام کائنات و بادشاہ حسین شاہ دے د زنګولو د پاره الله د عرش نه جبرائیل امین را لېږي او زنګوي زنګي بی بی فرمائی چی ما بول کلسترگی تورولی آواز بکیدو چی د دنیا رنجو تاجت نشتا دے اللہ والا د جنت الفردوس نرانج روڑل او جبریل امین والا د جنت پر رنجو باندسترگی تور کڑے بی بی آواز کئی پا خدای قسم دے ما یو بہترین معشوم بیا منتا د جنت پر رنجو سترگی تورے د جنت نا حر و غلمان اغل جوٹی لرازی جبرائیل امین جوٹی لرازی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی میں کور تراوز یو بوڑے خزب منڈا منڈا راغلا ام سیلاس کے دا او بی بی تور ترغاڑا وطا چی اے بی بی حلم دا سوک معشوم دے پکورا دن نکڑی دے زد سلویخ تو کالو فالج والم بیمارو ما بیگاستا پکور باندی یو نور بارانو درنا بارانو زپم لاستا ورغلما او اغا نور پوری نزدی شما خوچ اغا نور تا نزدی ورلم اللہ زما فالج روح کو زبیا ورطا نور را نزدی دا بدن نمی بیماری لارا و بی بی پکور کی میو چیلے دا غا چیلے تالا انام در کوم چی اغا تل شودا معشوم پی پالا دیر بہترین معشوم دے نازنین معشوم دے رب تقرین معشوم دے اے بی بی ز اللہ روغ کم د دې معشوم بچی د خلی لاړ را واخلا او زما په بدن باندې پور کا و بی بی د دې معشوم د خلی لاړ ډیر بهترین او ډیر د عظمت والا دی د قوت والا دی د عزت والا دی بی بی لګیا دا د خلی مبارک نه لاړ را واغسته اغه بوڑای خزلے پا بدن باندے پور کے اگا بی بی عملہ ماتوا یا اکدم ادرے دا چی دا محمد رسول اللہ دخل مبارک پلاڑو روغ شما وَلِبَنِي وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَاهُ الْأَسَدُ فِي آجَامِهَا تَجْمِي د دوارو جانو سردار تمام دنیا لرحمت دے شفاعت و شفاعت دے او ذریعہ د شفا دا بی بی لگیا دا کور پا کور گرزی چی دا محمد رسول اللہ دخلی لار دا مریضان پا بدن اولگئی نو ظاہر بدن بے دوار جوڑی بی بی حلیم کور کے ناستا دوی غریب ماں بے سوک ماں بے اسر ماں کل نہروی لگوی تندوی خوچ محمد رسول اللہ میں کور تراوز تجارت سامان بدلی گی مزدوری لگیا دا شورو شلا دکانداری چلی گی یو خواب بالخوانا سوک گڑی راولی سوک بیزی راولی سوک غیان راولی سوک خان راولی او دا محمد رسول اللہ دخلی دلالو پا شکرانہ کے ما کر پینزلس گردن خزی برابر دی اغی سر چیلے دی گڑی دیو تولے مال راک چیا حل مداستا دا دے معشوم بچی دا خلی دلالو شکرانہ و نظرانہ دا
ودسور لسم صدای مسلمانان یهودیان نصرانیان یعقوبیان او چکړالیان مشرکان د دواړو جانو سردار د قدم قدر کوي د خلی د لاړو قدر کوي او تبت منکرېږي و د خدای بندا د محمد رسول الله تابعدار شه چې دواړه جهان د الله مزیدار کی د دواړو جانو سردار د برکت نه بیبي حلیمه فرمایي ما کر پنځلس کند کګړې او چیلې الله برابر چار چاپیر زما د ګډو سوداګر خوار شو د چیلو سوداګر خوار شو ز الله مالدار کما زما غریبی ختم شو منس کې کال تیر شو د دواړو جانو سردار په یو ورځ کې دافته عمر لویږي او اب تک د میاش او د میاشتې پروازو کې الله د کال عمر لوی محمد رسول الله کال تیر کو ما برکات او آثار اولیدل نن ورته مدایره د چې رسول الله د لاسونو نه اونیسم او پخلی مبارک ورته الله او للیللو پاپل پلوه مو پکور کی ګرځوم بیبیو فرمای چې قالین می ورته لاندې وړکو او محمد رسول الله په قدم قدم ګرځوم زورته چغوام بیبی آواز کوي چې ما محمد رسول الله د لاسونو اولیو او په قالین په مزه مزه ګرځوم ورته آواز کوم چې بچیا پلوالا پلوالا بچیا پلوالا پل د بختور ششاب بلوالا بیبی وای ما د لاسو د نیولې دی قالین می ورته لاندې غوړولې پرورو می ورته ویلې چې زړه ورشا واخل پل بچیا پل دی بختور شا پرورو می ورته ویلی چې قربان واخل پل بچیا پل ماه تابان د دواړو جانو سردار چې کم طرف ته پکور کې ګامګ دی هغه طرف نه خوشبوئی راځي چې کم طرف ته رسول الله علیه السلام روانيږي فرشتي په درود او سلام आवाज را لېږي د دواړو جانو سردار سو وخت چې د دوه کالو ته نږدې شو خله اوس پړدلا आवाज کوي چې اے بیبي اے مورې زما کور کې یو بل رور او خورم دی اغي ما سره لوب کولی نن ما سره اغي لوب نه کوي اغه زما رور او خور په کم خالال بیبی علم ورته وای بچاغي چې له سرول لبوزي رسول الله ورته جاړي چې زما رور او خور د کم سینې په خړلې دي اغه مام خړلې دي په کم زنګو کې چغي زنګې دلې زم زنګې دلم کمالېج باندې چې زلو به دلې ما اغیم په لو به دلې دي و بیبی چاغي چې له سرول لذي نو مام ور سره ملګری کزبم ور سره چې له سرو ما دواړو جانو سردار نن ورځ چې له واغسته او د خپل رو رضاعي او د رضاعي حقوق سره یو ځای چې له سره غره کې لګیا دی محمد رسول الله چې په غرمو کې رواني اوریاس په چتر جوړي او سور جوړي که اونو لنځدې ورزي اون ورته راټیټيږي او د چار چا پیرن आवाज راځي یا رسول الله سلام علیک انہیں آواز کئی غرون آواز کئی مرحبا صد مرحبا یا محمد مصطفیٰ د دوارو جانو سردار دا سے دا یو غرلاند چلے پس لاردان یو دو کسان راغلل محمد رسول اللہ تا اشارہ اکڑلا ورطوی بچت محمد ابن عبداللہ خونے وی قربان پوینے ما خو مکہ کے پیدا ما مدینی تراغلے ما دغم مور دا اغا میں پلار دے دغا دوارا میں رون دی نور پوینم خنم میں محمد رسول اللہ فوری محمد رسول اللہ انہی وہ لاندے را گزار کا ایو ورتوی چی علک چاڑ روڑا دا محمد رسول اللہ دے و بی بی فوری چی زلان دے غرزولم چاڑی را لپسینکی خودا سینیرا لسرکڑلا او دزرنیرا لسروستلا عبداللہ زوی بی بی شیماو اغزوی پا منڈا منڈا راغ للوا مجان زمونگا رضاعی رور او مکرور یو دو کسان یو لاندی رو غرزاو بلور لپا مرے چاڑ کی خودا علیکم
بی بی حلیم سر تور سر یبلغ پی شلید لگیروان پلا روانه دا منڈی وی یا اللہ زمام کی بچے چرت دے یا اللہ داواری رال پلاس راکنو بیا میں تو بد چیلو سرولو لبین پریدم بی بی حلیم منڈی وی زچی اغیا دا عمر میں نڑیگی زچی غیا دا عمر میں نڑیگی پا گوگل کے می دا غم چڑی غڑیگی پور سروس پا ندرنگ ساتھ کی سڑشی خو ظالمان میں زڑگی سیزے ان سڑیگی بی بی حلیم منڈی وی پخپو پولے رو خطے در پا در غر پا غر باندی منڈی وی و بچیا چرت بے زمان لخت جگرا یا اللہ دا خدا منی امانتو دا خدا مکی امانت دے یا اللہ تے روح سی سالم پلاس باندے راکا بی بی علم دیو غرلان دی گرزی ناگانا محمد رسول اللہ پا نظر راگے ورمنڈے کڑی او پا بیوشے کی دوارو جانو سردازل پورنی زیکو ورطیوی و بچے وایا دا سوک ظالمانو دشمنانو چتا پسی چاڑ را واغستو تی علالو لے بچے دا اللہ تا بیان کا محمد رسول اللہ ورطا پوڑا خل لگیا دے رنگے زرد جاڑی ورطا ویوا ما نور پیگم نخو دسپینو جامو او دسپینی گیری والا یو دو کسانو دل تیرو پر ظلم سینیرا لسیر کڑلا او زمان دزلنے غوخو ستور تو را بار کل باری گزار کل رات وچ بچیان زخو گڑی مسروا تور کوٹ استا پا دے مدینہ کے دیر دشمنان دی ما ورطا اجل چی زما سوک دشمنان دی زخو چاہتا کنزل نکوم دا چا غیبت نکوم دا چا احانت و بیزتی نکوم ما سر خلق ولی دشمنی کئی اغیرات آواز کئی چی و بچیان تالکم اللہ روز در کردی دا تاجو تخ در کردی دا پتا دا چا پیرزو کی گینا و بچیا کورتا چی لارشی نو بیارانشی اما زکو کورتا لارم نو بیا ما بارتا مرا پریدا زکا اسن زمان دشمنان دیر دی ما درد سوک علال نکی بی بی لگیا دا چی بچیان زدنن مور للے گما مور لدے بوزما تا دا مور امانت ہے مور دے رات مینت و زاری کھڑیوا اسے نمان خیانت و زائشے مور لبد اس جواب ورکو محمد عبداللہ ابن عبداللہ ورطاواز کئی چے اما جان زما خود مورے وڑے استرگ میں تاثر غڑی دلی دی زما مور خطے اما زما وڑی وڑی شنڈ تاثر کلو شوی دی اما ما وارو وار قدمون ستا پلاس او ستا پکور کی خیری زما بل مور چرتلا بی بی امینہ تورتا فرمائی چیتا امینہ مردا تداغی بچے ینشأ بمکت والمقام بیسربی بچے پیدائش دے مکہ دا تدا منی بچے دا عبداللہ بچے ماتے یو 2 کالو دا پارا راکڑی اگا 2 کالا برابر شو بچے اس تے واپس بیائے ماں دوارو جانو سرداری را روان کو بی بی امینی تے اوالک مگر دا بی بی حلیم ازل درزی کی چی اللہ لخت جگر برانا فاتشی بی بی امینی تلگیا دا منت کئی وہ بی بی پلار چی راتلم دیر جڑاوا غو غو ہے سرانو ما تپوسو کو چی دی کورونو کی جڑاوا لیدا جواب راز چنن پمک کے تاؤنا ننکے دی مرض دے معشومان وفات کی گی نو و بی بی دا غستا معشوم دے کستا اجازوی پمک کے ننکے و تاؤن دے مرضو ندی دی بدر نبیازو واپس مدینی تبو زمان خطرہ لے ذراکا بی بی امینی پا دوارا مخبان دے خکل کو محمد رسول اللہ روان کا دوارو جانو سردار روان دے وڑی وڑی خبر کئی مورتا ور ترغاوتا واما دعا کوان واما ماتا دعا کوان چستا رضا استا دعاوی اللہ بمدر لبیا امانی و روغ را مٹرا واپس کی دوارو جانو سردار روان دے او دا بی بی امینی پا مخد اخ کو قطار روان لے
دوارو جانو سردار سلور کلونو پور بیا لگیا دے بی بیا میں نے وعدہ داغی پا اقرار پا عظم و پا قصبان دے سلور کالا تیر شو او واپسی ورلرا روان کا بی بیا میں نے کور کس جمکڑی ہے بی بی دا عوض کے واخلا زمان معشوم دے پالے لے و سات لے دے و بی بی زستا دیر مشکور و شکور گزار ہے ماں و بی بی دا معشوم پا عوض کے والا بی بی حالم ورطر غالا وطو جاری ورطوی یا بی بی امنا ستا معشوم خویو لال بدخشان دے پا خدای قسم غریبو ما نند تمام مدینی امیرشم داستا دزوی برکاتی زما چیلے نوے نن را کرا پینزیش کند کچیلے دی و بی بی داستا دزوی آثار و برکاتی و بی بی زما کر دوڑو درک نن تمام مدینہ زما قرضدار و زما تابدار دا بی بی عوض ناخل ما خوکو اللہ کری دا معشوم لیدو لبکال کے سوزل رازم طبق پکے گنا بی بی علم واپس تین لارا محمد رسول اللہ معشومان سر لگیا دلو بکی لاند بے اوش پروتی امینیلا آواز راگی چی و بی بی امینان ستا معشوم بچی چی پا مدینہ منورکلوی شویو اغا معشوم بچی دے وڑو سر لو بکولی ونن بے اوش پروتی جاری بی بی امینی منڈ کے اغی کی رواغستا کور تیرا آواز دلاسے کو ورتے وی و بچتا ولی جڑل او تا دا چغی ولی والے وی اما جان زچ معشومم زما چرت پندے خکار شوینوا ہوار اغل زما دا لنگی پورتا کو غٹ پتن میں خکار شو اما جان زپ حیا خپکے گم پستر خپکے گم زما دخ پینا لنگ دی روچت شنو زاغی تخبگان واغستمو بیوش پریوتم و بچه بیا بہر تلوب لمز چه ہواستا لنگ نپورتا کئی اوستا پتن یا استاخ پا مبارک اخکارینا زکا بیا برات پجڑا دوے میں روزی باند بیا محمد رسول اللہ پجڑا کور ترا گئے وام جان آغلت یو زنان آوازو کچھ و بچہ کور ترا شپلار دے ناری وی نو اما جان تا ما تا کلم آوازو نکج بچہ کور ترا شپلار دے ناری وی بی بیا میں نورت جاری ورت وی بچہ جارا مان چغ مواہا سوران مواہا بچہ خپکی گما پلندوغ و خورال اور مبلوان بچہ تلا پیدا نوی ستاد پیدایش ندو میاشتے روان دے ستا پلار اللہ وفات کا وہ بچہ کپلار دے جم دے وی نما بمتا تاواز کرو چکور تراش بچہ پلار دے نارے وی رسول مقبول پوڑا خلورت وی اما جان چی زما پلار وفات دے نو دا کسے دے خلق تو وی چی زامنو تاواز نکئی چی بچہ کور تراش پلار دے نارے وی وام جان زما پلار وفات دے ما تا درد یتیم او رسید ما تا درد بے پلار او رسید اسے نبل معشوم یتیم پک ولاڑیو دا آوازوری اسے ندا غزل تخبگانو نرسی رسول مقبول ورطا بیا آواز کئی اما چھ زما پلار وفات دے نو زما پلار چرتا خخ شوے دے داغ قبر رات خایا بی بی امین ورطا جاری او پا مخید اوخ کو باران دے ورطا وی بچستا پلار شام تتلیو اگر تجارت لتلیو شام نچرات مدینہ منور کے دار نابغا وہ بچے سمال چے دے شام نرا روان شو او مدنی منور تراغ نو پلار دے بچے علتا بیمار شو بچیوں مغ بیمار ہے نہ وفات شو او بنو نجار قبیلی پا دار نابغ کے علت دفن کو نو بچی استاد پلار قبر پا دار نابغ بنو نجار قبیل کے آباد دوارو جانو سردار ورط جاڑی چی اما پا جن میں پلارو نلی دا جن دیدارا باندے آرام دے ہو قاتے نو اما جان اللہ دا پارک ما دا پلار قبر لبوزا
دوالو جانو سردار مورتا جاڑی چی وامان ما د پلار قبر لبوزا ما د پلار قبر لبوزا بی بی امینه منڈکی خانہ کعبے تلاڑا او محمد رسول اللہ نکتے اجڑل چستان وسی جاڑی چی ما قبر د پلار لبوزا و عبد المطلب سیم کستا اجازوی نزب بنو نجار قبلے او دار نابغے قبر دا عبداللہ سیب للاڑشم زکستا ما شم نسی جاڑی عبداللہ سے ورطوی وامن زمازوی مجڑوا زمازوی مکڑوا دا زما لخت جگر دے دا زما دزڑ سرور دے دزڑ تسکین و قرار دے و بی بی زما بچی دخپل پلار قبر لبوزا و بی بی چی میاشتی رشنو بیا واپس را روان شوا دوارو جانو سردار بی بی ام ایمن غی کی واغس او بی بی امین ور سر شلان دوارو جانو سردار پغی کی بی بی ام ایمن غست دے او دو پلار قبر لے بیائی دوارو جانو سردار بی بی ام ایمن توئی چیا بی بی ام ایمن انت امی بعد امی تزما دمور نباد زما مورے و بی بی زبتا نخپکم خما خفگان لمور کوا و بی بی چکلا زما د پلار قبر یاد شو زور لزم نو زما مورتا منت کوا چه ما د پلار قبر لبوزی بی بی امینم روان دا بی بی ام ایمنم روان دا و ام ایمن محمد رسول اللہ بست کس کستڑے کڑے چه نور پیادل پخپل باند روانی بی بی ام ایمن قسم خری چه و بی بی پخدے قسم دے چه محمد رسول اللہ میں پغی کیوی نو پزور بدل کے میں پخدے قسم دزوانے حرکت رازی دزوانے جوش رازی محمد رسول اللہ نہ بہترین خویبوئیزی یو بہترین آثار دے کپے پوئے گا ماں دوارو جانو سرداری قبلی دا بنو نجار تور وستا وام جان مات دا پلار قبر خایا بی بی ام ایمن ورطور لندشوا و بچہ محمد رسول اللہ دا غستا دا پلار قبر دے و بچہ راشد اخپو طرف نا ادرے گو دا پلار قبر تا سلام وایا رسول اللہ اخپو ڈڑے تا ادرے دا پلار قبر تا لاس پنامشو آواز کئی چوا بجانا السلام علیک وابجانا السلام علیک وابجانا السلام علیک پستر کوئی اوخ کم روانی دی دو اوخ کو باران دے او پلار تا سلام وی فوری دو پلار پا قبر باندے ور پریوت وابجان کت جم دے نو سنگ چے نور ماشو مانو سر پلاران مینا کئی دغس بد ما سر مینا کڑوا سنگ چے نور زامن دا پلار پا سنگل اد کی گی نو پلارا زبدم پخپل سنگل اد کڑوے پلارا تمام ماشومانان پلاران پوگو گرزئی ابا جان دوم رب پاتے شوی چزستا پوگو سوروے او ستا پوگو مام سور لکڑوے پلارا دوم رب پاتے نشولے چی ما ستا دوگو ستا دا سور لے او ستا دا گرزے دو ارمان رجولے وے بیا با وفات وے ام ایمن ورطوئی بچہ جانا ماں فریاد مکوا خبگان مکوا کل حی المیت بچہ ارجم دے بوفات کی گی بچہ دا زمون پیسہ لنوا دا زمون ارادہ و قص اختیار کے نوا بچہ استا اللہ فلار چی وفات کن استاد پیدائش نڑوان دے وفات کا وہ بچہ جانا مستا پجڑا سر زمون دزڑ نوی نساسی شاعت چگوری بی بیا میں نپرتا دسل گئے وئی و عبداللہ تزما دوادن بات پناوے توپ کے وفات شوے زمازوے دے یتیم کرو زمازوے دے بیسو کو بیسرے کو و عبداللہ پا کمشبا چستازوے محمد
رسول اللہ پیدا شو تمام مکہ کے اختر و خوشحالی و خزما پکور غوغاوا ماوی کاش محمد رسول اللہ پیدا کی گی او پلاری جم دے وی عبداللہ تجم دے وی پا خدای قسم نو زما بلوی خوشحالی وا زما بلوی سکالی وا خود وفات شستا دا وفات نباد دا بچے پیدا شو عبداللہ پاسا نن میں در تماشم بچے روستے دے نن میں ستا لختی جگر روستے دے نن میں ستا نور بسور روستے دے شمس و قمر روستے دے ظاہر اظہر روستے دے طاہر اطہر روستے دے عبداللہ پاسا ماشم بچے در تپوڑا جب خبر کیو تو ورت خاموش پروتے عبداللہ صاحب قبر کے پروتے او محمد رسول اللہ دا قبر خواہ کی سملاست او جاڑی وابا جان خار راکا وابا جان لاسرانتاو کا وابا جان ماشمانو لپلاران غاڑی ورکی او پا دوارا مخیخ کلی وابا جان زتال رالم زمان ستا دا قبر ارمانو پاسو مال غاڑ راکا بی بی امی منی دا پلار دا قبر نرا پاسی او دا دوارو جانو سردار پا قبر باندے پروت دے او پا چغو چغو باندے جاڑی و بی بی امی من ما پریدا چیز دا پلار قبر تا اجارم پلی اوخ کی توی کما علب دا پلار دا قبر نپاسم چی آزما ساد بدل نوز وفات شما او یار ما پلار جم دیشی ما سر خبریو کی بی بی آمینہ ورت جاڑی و بچیان عبداللہ پا داسی سفر لارا چی زیب پناوی توب کے بیاون لیدم زیب پی غلطوب کے بیاون لیم و بچستا پلار زمان ناوی توب او دا پی غلطوب لحاظ و نسات بے وفاو لارا و بچستا دا جڑا بس پرواو کی قلار شا دوارو جانو سردار معشوم بچی دے معشوم دے سہرے راولی دا پلار قبر کی پخورو تناستے و جاڑی و مازی گرے تے بیاد ماما گانو کر بیائی یومیاس چی تیرا شوا بی بی امیمن توی رسول اللہ رضا کا دا معشوم بچے رضا کا چی بچے یومیاس تیرا شوا نکد خپکی گی خان کعبہ کے مان سوگن اغسط چی و بی بیستا اختیار دے دا زوی دے بوزا چی خپنی شخ یومیاس نبات فوری را روان شا ام ایمن لگیا دوا حبیب اے بچیان تخپوی چستانی کجون دے دے ستامورت دے یومیاش اجازہ را غستے دا و بچیا پاسا پلار قبرنا غار لرکا سنگلت لرکا بچے لا سند دے پلار قبرنا اباسا بیا براشو بچے اس کورتا روانی گو بی بی ام ایمن محمد رسول اللہ غیر کی واغس او بی بی امین روان دیتے روان دا بی بی امیمن محمد رسول اللہ قلا رئی او رسول اللہ دا پلا قبر تا گوری او پا چغو چغو باند جاڑی رسول اللہ علیہ السلام جاڑی بی بی امیمن تسلی ورکی چی بچہ جاڑا ماں دیر لگی روزی بعد با بیارا شد پلار دیدار باو کے خو بچہ اس مدم یاد پورا دے چکور تلاشو ام ایمن ورطا کل یو بانا کل یو بلا بانا کئی خو رسول اللہ قبر تا گور و جاڑی ام ایمن چھ مخامخ او قتل ماشمان را جمع شوی دی یو بوڑا سری منس کے ناستے او پالو نور لگوری ورطا وی بچہ راشا اغا ماشمان لو بکئی و بی بی امنے تبدل تک دمشوز محمد رسول اللہ ماشمانو لبوزم دیر ماشمان دی چی دوارو جانو سردار قلار شی سوال چو میں من رسول مقبول غی کیا معشومانو لور وستو نو پکی یو راہب یہودی نجمناستے دا معشومانو لپالو نگورے وہ بچے تبا بادشاہ شے بلتا وی تبا گدا شے بلتا وی تبا شہنشاہ شے چاہتا وی تبا فقیر شے تبا امیر شے تبا خطبون ای عظمون ای طلبون ای حفظون ای تبا دا عمرون ای بچے تبا دا فرقون ای تبا
تبدا طرقون تبدا فقراون عطلون عتقون طلقون خو چې په محمد رسول الله سترګې ولګې دي نو اسمان ته وکتل او هغه سپینګر زمکه ته گزار شو و بی بی ایمن ستارات لو سران دا بوډا سړی زمکه له گزار شو وجه صدا هغه بوډا چغه وی بیوشه کې چې و بی بی دا ما شمرا ولا و بی بی دا ما شمرا ولا دواړو جانو سرداري چې ورنږدې کو ورته وی بچوای درو بنوي تورات انجیل زبور کې ستاد سر وخت شمار لیدي 12 لکه دیار لزرا شپږ سوا او یا وخت ستاد سر دی بچوای په ومرز درلنی کسر خریل دی او کنا بچلاش هغه وختو شماروم د حساب وی بیبی ایمن ورته आवाज کوي چې و پالی کاکا په خدای قسم دی په ومرز ول عبد المطلب صاحب سر اخرایا هغه وخت مون تقسیم کو ټکم په دې حساب برابر حکم چې تا حساب بیان کا اور تاواز کئی چی و بچیان دے چی چرتا لوبی کئی اور یس پہ سور جوڑی کنا و اے پالی کا کون دغا صدا و بچی اونی غنی ورطا سلام و یو کنا و پا خدای قسم دغا صدا اگا پالی ورطا وی بچیان دا ماشوم مال را روان کا چی ماشومی نزدی ورس و بچی کستا اجازه وی زبی شابر بندکم پشا یو نخد زداغی آل معلوم الغارما بی بی ایمن ورطا شاعتانے اس پر دے دا رسول اللہ علیہ السلام دوارو گو مخی اکتا سو وقت مختا اکتل دا دوارو جانو سردار پا مخ کے دا نبوت آثارو دا عزت آثارو دا عظمت آثارو پا مخ مبارک کے دا پیغمبر ہے دا ولایت و دلوے کرامت آثارو خوچ شیور لأکتا پا شام مبارک باندے مہر نبوتو اگا یہودی بیوش پریوت چغے کے چھ اے دا مدینیو خلقو اے دا یسرب خلقو لارے تباشوئی رسواشوئی کم پیغمبر و ولایت چیو کرامت و عظمت چیو اگر بلائزال پا قریشو کے بنو اسماعیل اللہ ورک محمد ابن عبداللہ رسول او دا اللہ نبی جوڑ شو دا بنی اسماعیلو لویا درجہ جوڑ شو بنی اسرائیل لال پیغمبر دا تار نبار شو بی بی ایمن ما شمرا غست دے او پا منڈا منڈے کور ترا روانی اغس سڑی ورپسی چگوی چے این الولد این الغلام و بی بی ایمن اما شمرا والا چرت دے بوتلو و بی بی اما شمرا والا چرت دے بوتلو و بی بی دا ما شم دا دے زینب آیا سے نسو کی درل شہید نکی دا دے ما شم زیاد دشمنان دی دا دوارو جانو سردار را روان کا بی بی آمین وی چے خور بی بی ایمن ستڑی شما یو طرف دا بکینو دم بوکو بی بی ایمن ورطوی چلا روز پسر پرتلان زچلان شو لگ مزل بوکو دا معشوم بچی محمد رسول اللہ دا مدنی کسو دیوالو نو تگوری او پچگو چگو بان جاڑی بی بی ایمن خبر امن او دروان شو نند بی بی امینی خپی پولی دے بدن درون لے و بی بی دا بوا مقام نلر نظمان پسر میں دد راگے بچ خپی میں درنے شلے محمد رسول اللہ ما سرکی نوا چنن ورطا دیر دیر اگورم زماد بدن حرکات خراب دے بی بی ایمن ورطوی چی و بی بی پاسا بیدارش مزل دیر دے پی مضبوط کا محمد رسول اللہ بمکی تھا دا محمد رسول اللہ نکب پا انتظاری رسول غاری بی بی امین ورط پجنا شوا چی محمد رسول اللہ را سرکی نوا محمد رسول اللہ ور سر نزدے کو پا دوارا مخیخ کل کو بی بی ایمن توی چی اے بی بی نبالغ
شتا نو تور شک شتا نه فرش شتا نو طلایي شتا و بیبي یو ګټه راواله خوش بیه باندې چې سر ته کېدم په زړه باندې مې ډېر درونوالی راغی او بدن مې درون شو بیبي نور د تلو نه ما بیبي ام ایمن ورته ګوري چامنې بیبي وژړل او چغې ویلې چې وا عبدالله ته ما نه ناوې توب کې جدا شوې ستا د پیغلتوب هغه دور مې ځان له تېر کو کنتون مې ځان له تېر کو وا عبدالله که ته جم دی وې په ما به تکلیف او مصیبت نو د عبدالله مرسي یو شعرونه وې محمد رسول الله ځان ته رانږدې که ورته وې بچیه جاړه چغ مواها بچه كل حي ميت وكل جديد البال وكل كثير يفني وانا ميتة بچه جاڑ بنا د دنیا سمر جمدی دی وفات کیگی و بچه سمر زوانے دی زڑیگی و بچه دنیا چه سمر دیر دا بطول پنا کیگی و بچه ز وفات کیگا ما خطب جاڑنا محمد رسول اللہ ورتجاڑی چې نه په مینه مور د پلار شم نه د مورا نه مې خور په کور کې شته دی او نه رور وا ما په دې خوشي بیابان کې چاته پرېږدې په دې خوشي ځنګلو کې مې چاته پرېږدې ام ایمن کمزور ده ما نه د پلار مینه ولیده نه مې د مور مینه ولیده نه د مور په مینه موړ شم نه د پلار په مینه موړ شم و بیبي کته زمانه وفات شو د دې دنیا د غمونو په لار د یوازې پرېښومه زما ورکوټې زړه باطل ټوکړي شي د دواړو جانو سردار کله سر په ځمکه کېږدي کله سر راواخلي او د مور په سینه کېږدي کله سوري له لاړ شي کله غرمو له لاړ شي د دواړو جانو سردار هیبت واغستو په دې چولې بیابان کې جاړي کله سر پزمک کی دی د خفګانا کله خوا کې د مور جاړي د ارمانا سترګې ډکې دی پچغو اوس جړیږي او کله راشي مور د پاسه راغړیږي مور ته आवाज کوي چا مجال دا خپل شونډې زما شونډو ته پرېدا خپل سترګې زما سترګو ته پرېدا وا مان مې پلار ولیدو وا مان مې مور ولیدا نه د مور په مینه باندې مورم اما بے وفای مکوا وا مجان ما سره تر کور لاړ شه دواړو جانو سردار مور د پاسه ور پریوت مور اخره سلګې دی و بچا جاړه ما بیبیا مینه د ډېر غم د وجه نظرو چودو وینو غړغړې وکړلې قینه د وینو کړل د دواړو جانو سردار مبارک کمیسو په وینو باندې رنگ دی قینه الټیانې وکړلې د دواړو جانو سردار په مخ باندې خپلې شونډې لګولې دو بیبیا مې نسل گئے وای رسول الله ته غیږ توکا بیبی ام ایمن غیږ توکا و بیبی رسول الله دې سنبھال کا و بیبی دا بچی سنبھال کا و بیبی دا په دې خوش بیان کې دا ماشوم د چا پاسره پرې دې مورې د ځن کدن سلګو کې وای چې و بیبی ام ایمن زدا خپل بچی تا ته عبدالمطلب تسپارما و بیبی ګوره خبردار زما زوی ته خفګان او زما زوی ته اذیت او تکلیف ورنکې بیبی ام ایمن ورته ګوري اشهد الله وی بیبی امنا غی ته ګوري د محمد رسول الله په شونډو باندې خله مبارک خدا او سه ورکړه انا لله و انا الیه راجعون د دواړو جانو سردار مور د سینې د پاسه پروت په چغو چغو باندې جاړي یا الله محمد رسول الله یوم معشوم یتیم ما زمدران پلار واغستا امدران مور واغستا یا اللہ ستا اختیار دے ستا کار دے دائی چا دنیا کے اختیار نشتا دے محمد رسول اللہ چگوئی چیز ما مور پلار لبوزے او دا پلار سرمی یوزے دپن کے چیز دا دوارو دیدن پا یوزے کو ما خلق را جمع شو چې دا عبدالله خزنا دا ابوا زنانا نارینا غریبان مسکینان امیران
ټول را منډه کې چې دا عبد الله خزنه د عبد المطلب انګور دا د محمد رسول الله مور دا لوی خاندان دی مونږه په خپل مقبره کې خخو اچاله نور کو دواړو جانو سردار وش په ورځه د مور قبر ته ناس ته په چغو چغو جاړي چې یا الله زه خود پلار د دیدن پارمانم د پلار د خبرو پارمان په مینه پارمان د پلار د محبت پارمانم چې یا الله مور د عمران جدا کړه بیبي ام ایمن محمد رسول الله پلاس کیونیو غی کیونیو په دواړه مخ خپل کوي بچي جاړه ما زبستا باد مور نه مور متا بچرته خپن کما رسول الله ورته جاړي او میمن انت امي بعد امي تزما د مور نه بعد مورې تزما د مور نه بعد مورې وا مجان زبوس आवाज د اما کوم د مور आवाज کوم نو میمن تا ته د مور आवाज کوم ګوره ته پیرانه ناراض نشه دواړو جانو سردار د لاسونیو چې سو کوسه لراغه بیبي میمن پچو شو عبد المطلب پو کې پری وتا چې عبد المطلب نه دا زوی په مینا باندې مور شوي نه دا انګور په مینا باندې مور شوي ستاسو د شپږو میاشتو د مور په نفسو چې پلار وفات شو نن د شپږو کالو په عمر باندې و چې مور وفات شو محمد رسول الله یوازې پاتې دی دواړو جانو سردار لا عبد المطلب صاحب راغی ورتر غاړه ودغه کې کینو عبد المطلب پس پینه ګره باندې اوخ کې باران راغی ورته وی زما کړي دل بچیا زما تزنه دل بچیا زما تزنه دل بچیا زما در پدر لغړې دل زویا و بچا پلار دې وفات مور دې وفات او مې منته چې کې استاد د کعبه پر اب قسمی ته مور شو زید پلار نه باد پلار ما دواړو جان سردار مبارک پکور کې ناز دے د مور کټل ورغه په چغو چغو باندې اجړل چې اما جان داستاغه بسترو کټ چې زبدر سرو دو ما ام منم جاړي عبد المطلب ام جاړي گوندم جاړي د اسمان حور غلمان جاړي نن شین شاه یتیم دے امام المجتبی یتیم دے د دوالو جانو سردار چې کله بار تراز یتیمانو کې ودرېږي الکان لوبي کوي د دوالو جانو سردار ورته غمجن ولاړي نن عبد المطلب ورته وی بچي اوس په کعبه ته زو د کعبه په سوري بناسو زما یو بهترین قالین دی پاغه بما سره ناس عبد المطلب صد پار پاسه د دوالو جانو سردار په بستر باندې ناشته ترونه رال ورته وی بچي پاس دا زمونږ دا پلا د عبد المطلب بستر په دې بن کې نه داستا د پار نه دا رسول الله د مټ نو نیو او لري ودرو وی پارا کینا چرته لري په غرمو د دوالو جانو سردار په غرمو درو رسول مقبول حیران ولاړ دی وجاړي سو وخت عبد المطلب راغی و بچیان زما د بسترې نه لري ولاړې په سور نه په غرمو ولاړې ورته وی ابا جان د غترونه مرال لوزه استاد بسترې نه پاسولم راته وی بچی دا د وړو کوزه نه د استاد پلار د مشره نو د دې وجه په غرمو ولاړم د ير ورتلې نشم چې بیا به مې ته پاس عبد المطلب چې کړی چې زما زامنو دادا عبد الله نه خد عبد الله ما ته ډیر ګرانو محمد رسول الله ما ته ډیر ګران دی عبد الله صاحب زما په بستر به ما سره ناستو نو داغه د مرنه بعد به داغه زوی ما سره ناس واه بجان ستا په بستر بیان کې نم داترونه به مې ته پاسي عبد المطلب صاحب ورته وجړل چې بچی راشه دا زما مقام نه دی دا مستا مقام دی اته کال تیریږي د دوړو جانو سردار د عبد المطلب سے پوغو باندې بازار کې ګرځي د عبد المطلب سے پوغو باندې پلارو ګرځي دوړو جانو سردار چيله سره ګډه سره یتیم دې زندگی تیریږي نن اتم کال د محمد رسول الله د
عمر دے عبد المطلب سے یخنے والدے بیمار دے لاچار دے بے وس شو بے بس شو د دوارو جانو سردار زان لأغسطو و بچہ راشا زستانی کو بجانم بیمار ما تما سرکینا وڑی وڑی خبر ما سرو کک زمازلت تسلیو تسکین پہ ورسی رسول اللہ علیہ السلام ورتا نرم نرم وڑی وڑی خبر کئی بجان کتبیا جوڑ شے لاد جوڑ کا دکابے رب دے جوڑ کا بیا بما خار تبے ما ببازار تبوزے ابا جان زب بیا ستاپا اگو ستاپا سڑبان نسور لکھو ددوارو جان سردار سر وڑی وڑی خبر خلکی وی عبد المطلب صاحب سرے کئی ددوارو جان سردار ورطا گوری حضرت عبد المطلب پستر کو بانی اخ کے راغلے وی بچا لغندران از دیشا تچ پکم پلار مین وی اگا پلار دیم خور واغستے دکم مور سرد مینوان اگا مور دیم وفات شوا بچا نل پما دزن کا دن سل گئے راغلے بچے ز وفات کی گا مجارا مملا مضبوط کائی سوران مکوا ددوارو جہان سردار آقا نامدار عبد المطلب پن لکت گوری ورت جاری کل دکت سر لزی کل اخپو لزی کل کابیل منڈکی کل پزمک کینی کل سر پزمک را غزار کی کل نکد پاس راشی ورغوڑی گی واب جان تا مال دا پلار می نراکا تا مال دا مور می نراکا واب جان مانا مجدہ کے گا یا اللہ زما بجان وفات نکے اللہ ورطا حاطب نواز کئی چھے اے محمد ابن عبداللہ پارام کی نہ کلو نفس ذائقت الموت دا تمام دنیا وفات کی گی پخپلا نیٹا باندے اذا جا اجل مسمى لا يستقدمون ولا يستنخرون ددوارو جانو سردار تا حاطب اور رب العالمین تسلیو خبرداری ورکی چستانی کم وفات کو ما ددوارو جانو سردار ورلا پا گیرہ کی گوتے وئی خلے مبارک ورلا پا مخ کی خودان اوخ کے دستر کو نپا گئی ددوارو جانو سردار عبد المطلب صاحب دے سینے دا پاس اپروتے او دا عبد المطلب صاحب دا بدن نسالا ددوارو جانو سردار جاری جنازہ جوڑا دا چگی جوڑے شوے ہائی سوران جوڑ دے جنازہ کے ددوارو جانو سردار ترونم روان کی قام قبیلم روان دا چگی جوڑی دے ہائی سوران جوڑ دے او محمد رسول اللہ پا خورو کے ناستے او پا چگو چگو جاڑی دیر خلق ددوارو جانو سردار پروان کئی بی بی ام ایمن چگی کچی وا محمدا وا محمدا و بچی ماتا رانیز دیش زبد غار باندے واخلم پغے کے او دنی کے جنازے پس بروانیو دوارو جانو سردار فرمائے چخپو کے میں زور نشتا بدل کے میں طاقت نشتا زد پلار من ملے ونیکرم او دنی کپ من باندے مون شما یا اللہ محمد رسول اللہ نن جاری نن محمد رسول اللہ پا مغدوخ کو باران لے دا اسمان حران جاری غلمان جاری فرشتگان جاری زمک آسمان جاری زکچ محمد رسول اللہ نندنی کپ وفات پا چگو چگو باند جاری زمازیزانو دا تمام جہان فانی دے دا پانے زندگی پروام کوئے دا اگا جہان پرواہ پکار دا دا دوارو جان سردار تا بیداری پکار دا چی دنیا مزیدار شی اخیرت مزیدار شی یا اللہ سمر ما شمان یتیمان دی دا محمد رسول اللہ پا خاطر دا تمام یتیمانو پزل باندے دا سفر پڑے کے دا یا اللہ تمام پلار میندو تا توفیق ورکی چی یتیمان نا ازاری اللہ پا یتیمانو خپکی گی
زکا محمد رسول اللہ یتیم دے د دواړو جانو سردار تا زمکا سلام وی اسمان سلام وی نن د محمد رسول اللہ پا جڑا باندے تمام کائنات جاڑی عبدالمطلب سیب دفن شو د دواړو جانو سردار قبر تا ورغے ډډه خبر تا والدا چه ابا جان تا چه بکابی تا ډډه والی ونو زبدغی کی نولو ما چه ترسو می روح لینوی ترسو زما بدن کساوی نو عیب جان زبستا قبر لرازم او ستا قبر تبا می ڈڈوالی او تا تبا حمد و ثنا او ستا مرسی او ستا صفت ببیانو ما نند دوارو جانو سردار جاری د دواړو جانو سردار خفغان کئی یا اللہ د محمد رسول اللہ پا خاطر یا اللہ تمام اوریدن کے کامیاب کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین زما خوگو مسلمانان رونو دا دویمہ حصہ دا محمد رسول اللہ دا پیدائش بیان شلا انشاءاللہ دریم بیان با دیر زرستا سخگونو تا حضر شی اس پلحال منگا اجازت غاڑو دا اللہ فامان اللہم دنیا او اخیرت خیستکا ربنا اننا مننا فاکتبنا مع شاہدین ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على نبيه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين طيبين طاهرين حمد الشاكرين العابدين الهادين المهتدين ورفع درجاتهم في أعلى عليين قريبا وبعيدا صغيرا وكبيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين مور چرتلا بی بی امینہ تورتا فرمائی چیتا امینہ مردا تداغی بچے ینشأ بمکت والمقام بیسربی بچے پیدائش دے مکہ تدا منی بچے دا عبداللہ بچے ماتے یو 2 کالو دا پارا راکڑے اگا 2 کال برابر شو بچے اس تے واپس بیائے ماں دوارو جانو سرداری را روان کو بی بی امینی تے اوالک مگر دا بی بی حلیم ازل درزی کی چی اللہ لخت جگر برانا فاتشی بی بی امینی تلگی آدمینت کئی وہ بی بی پلار چی راتلم دیر جڑاوا غو غو ہائی سرانو ما تپوسو کو چی دی کورونو کی جڑاوا لیدا جواب راز چنن پمک کے تاؤنا ننکے دی مرض دے معشومان وفات کی گی نو وہ بی بی دا غستا معشوم دے کستا اجازوی پمک کے ننکے تاؤن دے مرضون دی بدر نبیازو واپس مدینی تبو زمان خطرہ لے ذراکا بی بی امینی پا دوارا مخبان دے خکل کو محمد رسول اللہ روان کا دا دوارو جانو سردار روان دے وڑی وڑی خبر کئی مورتور ترغاوتا واما دعا کوان واما مات دعا کوان چستا رضا استا دعاوی اللہ بمدر لبیا امانی و روغ را مٹرا واپس کی دا دوارو جانو سردار روان دے او دا بی بی امینی پا مخد اخ کو قطار روان لے دوارو جانو سردار سلور کلونو پور بیا لگیا دے بی بیا میں نے پا وعدہ داغی پا اقرار پا عظم و پا قصبان دے سلور کالا تیر شو او واپسی ورلرا روان کا بی بیا میں نے کور کس جمکڑی ہے بی بی داعی وز کے واخلاق زمان معشوم دے پالے لے و سات لے دے و بی بی زستا دیر مشکور و شکور گزار ہے ماں و بی بی دا معشوم پائے وز کے والا بی بی حالی میں ورطا ورطا رغالا وطا و جاری ورطا وی یا بی بی امینہ ستا معشوم خویو لال بدخشان دے پا خدای قسم غریبو ما نند تمام مدینی امیرشم داستا دزوی برکاتی زما چیلے نوے نن را کرا پینزیش کند کا چیلے دی و بی بی داستا دزوی آثار و برکاتی و بی بی زما کر دوڑو درک نن تمام مدینہ زما قرضدار
او زما تابعدار دا بی بی عوض ناخلما خو کو اللہ کری دا ماشوم لیدو لبکال کے سوزل رازم تبخ پکے گنا بی بی علم واپس تینا لارا محمد رسول اللہ ماشومان سر لگیا دلو بکی لاند بے اوش پروتی امینیل آواز راغی چی و بی بی آمینان ستا ماشوم بچی چی پا مدینہ منورکی لوی شویو اغا ماشوم بچی دے وڑو سر لو بکولی ونن بے اوش پروتی جاری بی بی آمینی منڈ کے اغی کی رواغستا کور تیرا واس دلاسے کو ورتے وی و بچتا ولی جڑل او تا دا چغی ولی والے وی اما جان زچ ما شموم زما چرت پندے خکار شوینوا حوار اغل زما دا لنگی پورتا کو غٹ پتن میں خکار شو اما جان ز پا حیا خپکے گم پستر خپکے گم زما دخ پینا لنگ دی روچت شنو زاغی تخبگان واغستمو بیوش پریوتم و بچه بیا بہر تلوب لمز چه ہواستا لنگ نپور تکی اوستا پتن یا ستاخ پا مبارک اخکارینا زکا بیا برات پجڑا دویم روزی باند بیا محمد رسول اللہ پجڑا کور تراغے وام جان آغلت یو زنان آوازو کچھ و بچه کور تراش پلار دے ناری وی نو اما جان تا ما تا کلم آوازو نکج بچه کور تراش پلار دے نارے وی بی بیا میں نورت جاری ورت وی بچه جارا مان چغ مواها سوران مواها بچه خپکی گما پلمدو غخورال اور مبلوا بچه تلا پیدا نوی ستاد پیدایش ندو میاشت روان دے ستا پلار اللہ وفات کا وہ بچه کو پلار دے جم دے وی نو ما بمتا تاواز کرو چه کور تراش بچه پلار دے نارے وی رسول مقبول پوڑا خلورت وی اما جان چه زما پلار وفات دے نو د کوسه د خلق تو وای چې زامنو تاواز نه کوي چې بچه کور تراش پلار دے ناره وای و مجان زما پلار وفات دے ما تا درد یتیم ورسید ما تا درد بے پلار ورسید اسن بل معشوم یتیم پک ولاړیو دا اوازوري اسن دا غزل تخبغانو نرسی رسول مقبول ورته بیا आवाज کوي اما چې زما پلار وفات نو زما پلار چرته خخ شوه دے دا قبر رات خایا بی بی امینار تجاری او پا مخید اوخ کو باران دے ورطوی بچستا پلار شام تتلیو اگر تجارت لتلیو شام نچرات مدینہ منورک دار نابغا و بچی سمال چی د شام نرا روان شو او مدنی منور تراغ نو پلار دے بچی علت بیمار شو بچیو مغ بیمار نہ وفات شو او بنو نجار قبیلی پا دار نابغا کے علت دفن کو نو بچی استاد پلار قبر پا دار نابغا بنو نجار قبیل کے آباد دوارو جانو سردار ورت جاڑی چی اما پا جن میں پلارو نلی دا جن دیدارا باندے آرام دے قاتے نو اما جان اللہ دا پارک ما دا پلار خبر لبوزا دوارو جانو سردار مورت جاڑی چی واما ما دا پلار خبر لبوزا ما دا پلار خبر لبوزا بی بی امینی منڈکی خانہ کعبے تلاڑا او محمد رسول اللہ نکتے اجڑل چستان وسی جاڑی چی ما خبر دا پلار لبوزا و عبد المطلب سیب کستا اجازوی نزب بنو نجار قبلے او دار نابغے قبر دا عبداللہ سیب للاڑشم زکستا ما شم نسی جاڑی عبداللہ سے ورطوی وامن زمازوی مجڑوا زمازوی مکڑوا دا زما لخت جگر دے دا زما دزر سرور دے
دزړه تسکین او قرار دی و بیبي زما بچي د خپل پلار قبر لبوزا هو بیبي چې میاشتې رشنو بیا واپس را روان شوا د دواړو جانو سردار بیبي ام ایمن غي کې واغس او بیبي امنه ور سره شولا د دواړو جانو سردار په غي کې بیبي ام ایمن غست دي او د پلار قبر له بیاي د دواړو جانو سردار بیبي ام ایمن توي چې یا بیبي ام ایمن انت امي بعد امي تزما د مور نه بعد زما موره و بیبي زبتا نه خپکم خو ما خفغان لمور کوا و بیبي چې کلا زما د پلار قبر یاد شي او زور لزم نو زما مور ته مينت کوا چې ما د پلار قبر لبوزي بیبي امنم روانه ده بیبي ام ایمن روانه ده و ام ایمن محمد رسول الله بس کوس کستړې کړې چې نور پیادل په خپل باندې رواني بیبي ام ایمن قسم خوري چې و بیبي په خدای قسم دی چې محمد رسول الله مې په غي کې وي نو په زور بدل کې مې په خدای قسم د ځوانه حرکت راځي د ځوانه جوش راځي محمد رسول الله نه بهترین خوشبوئی یو بهترین آثار دې کپه پويګما دوړو جانو سرداري قبلی د بنو نجار تور وستا وا مجان ما ته د پلار قبر خایا بیبي ام ایمن ورتور لند شوا و بچ محمد رسول الله د غستا د پلار قبر دی و بچیا راشد خپو طرف نه ادرېګو د پلار قبر ته سلام وایا رسول الله خپو ډډه ته ادرېدو د پلار قبر ته لاس پنام شو आवाज کوي چې وا بجان السلام علیک وا بجان السلام علیک وا بجان السلام علیک پستر کو یو کم رواني دي د اوخ کو باران دي او پلار ته سلام وای فوري د پلار په قبر باندې ور پرې وت وا بجان کته جم دي نو څنګه چې نور ماشومان سره پلاران مینا کوي دغه سه بد ما سره مینا کړي وا څنګه چې نور زمون د پلار په سنگل ود کیږي نو پلار زبدم په خپل سنگل ود کړي پلار تمام ماشومان پلاران پوغو ګرځي ابا جان دومره په پاتې شوی چې زستا پوغو سوروي او ستا پوغو مام سور لیکړي پلار دومره پاتې نشولې چې ما استاد وګو استاد سورله استاد ګرځي دوه ارمان رجوله بیا به وفات وي ام ایمن ورته وای بچا جانما فریاد مکوا خفغان مکوا کل حی المیت بچا ارجم دی به وفات کیږي بچا دا زمون فیصله نوا دا زمون اراده او قص اختیار کې نوا بچا استا الله فلار چې وفات کو نو استاد پیدائش نړوان دی وفات کو او بچا جانما استا پجړا سره زمون د زړه نوی نساسي شاته چګوري بیا مې نه پرته د سلګې وای او عبد الله ته زما د واده نه بعد پناوي توپ کې وفات شوی زما زوی د یتیم کړو زما زوی د بیسو کو بیسرې کو او عبد الله په کوم شپه چې استاد محمد رسول الله پیدا شو تمام مکه کې اختر او خوشحالي و خو زما په کور غوغاوا ما وی کاش محمد رسول الله پیدا کیږي او پلاری جم دی وی عبد الله ته جم دی وی په خدای قسم نو زما بلوې خوشحالي وا زما بلوې سکالي وا خو تو وفات شستا د وفات نه بعد دا بچي پیدا شو او عبد الله پاسا نن میں در تماشم بچے روستے دے نن میں ستا لختی جگر روستے دے نن میں ستا نور بسور روستے دے شمس و قمر روستے دے ظاہر اظہر روستے دے طاہر اطہر روستے دے او عبداللہ پاسا ماشم بچے در تپا وڑا جب خبر کئیو تو ورت خاموش پروتے عبداللہ صاحب خبر کے پروتے او محمد رسول
الله د قبر خوا کې سملاست او یاړي وا بجان خار راکا وا بجان لاس را نتاو کا وا بجان ماشومانو لپلاران غاړي ور کوي او په دواړه مخ خولي وا بجان ز تعالی عالم زمان ستا د قبر ارمانو پاسو مال غاړه راکا بیبي مې منه د پلار د قبر نه را پاسي او د دواړو جانو سردار په قبر باندې پروت دی او په چغو چغو باندې جاړي و بیبي مې من ما پریدا چې زه د پلار قبر ته وجاړم خپل اوخ کې توي کما البه د پلار د قبر نه پاسم چې یا زما ساده بدل نوزه وفات شما او یار ما پلار جم دی شي ما سره خبرو کی بیبي امنه ورته جاړي و بچیان عبد الله په داسې سفر لاړ چې زه په ناوې توپ کې بیاونه لیدم زه په غلطوب کې بیاونه لم و بچستا پلار زما د ناوې توپ او د په غلطوب لحاظ نه سات بے وفا ولاړ و بچستا د جړا بس پرواو کې قلار شا دواړو جانو سردار ماشوم بچی دی ماشوم دی سحر راولي د پلار قبر کې په خورو تناست او جاړي او مازی غره ته بیا د ماما غانو کر بیاي یو میاش تیر شوا بیبي میمن توي رسول الله رضا کا دا ماشوم بچي رضا کا چې بچي یو میاش تیر شوا نکد خپکیږي خان کعبه کې مان سوګن اغست او چې و بیبي ستا اختیار دی دا زوی د بوزه چې خپن شي خو یو میاش نه بعد فوري را روان شا ایمن لگیا دوا حبیب اے بچیان تخپوی چستانی که جون دے دے ستامورت دے یو میاش اجازه را غسته دا و بچیا پاسا پلار قبرنا غار لرکا سنگلت لرکا بچے لا سند دے پلار قبرنا اوباسا بیا براشو بچے اس کورتا روانی گو بی بی ایمن محمد رسول اللہ غی کی واغس او بی بی امین روان دیتے روان دا بی بی ایمن محمد رسول اللہ قلا رہی او رسول اللہ دا پلار قبر تا گوری او پچغو چغو باند جاڑی رسول اللہ علیہ السلام جاڑی بی بی ایمن تسلی ورکی چی بچہ جاڑا مان دیر لگی روز بعد با بیارا شد پلار دیدار بہو کے خو بچہ اس مدم یاد پورا دے چکور تلاشو ایمن ورطا کل یو بانا کل یو بلا بانا کئی خو رسول اللہ قبر تا گورے و جاڑی ایمن چھ مخامخ او قتل ماشومان را جمع شوی دی یو بوڑا سری منس کے ناستے او پالو نور لگوری ورطا وی بچی راشا اغا ماشومان لو بکئی و بی بی امینه تبدل تک دمشوز محمد رسول اللہ ماشومانو لبوزم دیر ماشومان دی چی دوارو جانو سردار قلار شی سوق چو میمن رسول مقبول غی کیا ماشومانو لور وستو نو پکی یو راہب یہودی نجمناستے دا ماشومانو لپالو نگورے و بچہ تب بادشاہ شے بلتوی تب گدا شے بلتوی تب شہنشاہ شے چاہتوی تب فقیر شے تب امیر شے تب خطبون ای عظمون ای طلبون ای حفظون ای تب دا عمرون ای بچہ تب دا فرقون ای تب دا طرقون ای تب دا پقرون ای عطلون ای عتقون ای طلقون ای خوچ پا محمد رسول اللہ استرگی اولگے دے نو اسمان تے او قتل او اغس پین گرزم کے تا گزار شو و بی بی ایمن ستارات لو سران دا بوڑا سڑی ازم کے لگزار شو وجہ صدا آغا بوڑا چغی وی بیوشے کی چی و بی بی دا ما شمرا والا و بی بی دا ما شمرا والا دوارو جانو سرداری چی ورنیز دیکو ورطوی بچے وایا درو بنویں تورات انجیل زبور کے ستاد سر وقت شمار لی دی دولس لکا دیار لزرا شپک سوا او یا وختستا د سر دی بچی وای په ومرز درلنی کسر خریل دیو کنا بچی لاش اغه وختوش ماروم د غیصاب وی
بی بی ام ایمن ورطا آواز کئی چی و پالی کاکا پا خدای قسم دے پا ومرز والا عبدالمطلب سیب سر اخرایا اگا ویخت مونگ تقسیم کو ٹکم پا دی صاحب برابر حکم چتائی صاحب بیان کا اور تاواز کئی چی و بچیان دے چی چرتا لوبی کئی اور یس پہ سور جوڑی کنا وی اے پالی کا کون دغا صدا و بچیا انہی غنی ورطا سلام و یو کنا وی پا خدای قسم ام دغا صدا اگا پالی ورطا وی بچیان دا ماشم مال را روان کا چی ماشمی نزدی وروس وی و بچیا کستا اجازوی زبی شابر بندکم پشایو نخد زداغی آل معلومول غارما بی بی ام ایمن ورطا شاعتانے اس پر دے دا رسول اللہ علیہ السلام دوارو گو مخی اکتا سو وقت چے مختا اکتل دا دوارو جانو سردار پا مخ کے دا نبوت بی بی لگیا دا کور پا کور گرزی چی دا محمد رسول اللہ دخلی لاری دی مریضان پا بدن اولگئی نو ظاہر بدن بے دوار جوڑی بی بی علم کور کے ناستا دوی غریب ماں بے سوک ماں بے سرے ماں کل نہروی لگوی تندوی خوچ محمد رسول اللہ میں کور تراوز تجارت سامان بدلی گی مزدوری لگیا دا شورو شلا دکانداری چلی گی یو خواب الخوانه سوک گڑی راولی سوک بیزی راولی سوک غیان راولی سوک خان راولی او دا محمد رسول اللہ دخلی دلالو پا شکرانکے ما کر پینزلس گردن خزی برابر دی اغی سر چیلے دی گڑی دیو تولے مال راک چیا حل مداستا دا دے ماشوم بچی دا خلی دلالو شکرانو نظرانہ دا ودسور لسم صدے مسلمانان یہودیان نصرانیان یاقوبیان و چکڑالیان مشرکان دا دوارو جانو سردار دا قدم قدر کئی دا خلید لارو قدر کئی او تبت من کرے گے و دا خدای بندہ دا محمد رسول اللہ تابدار شاک چی دوار جہان دے اللہ مزیدار کی دا دوارو جانو سردار دا برکتنا بی بی حلم فرمائی ما کر پنزل اسکنڈ کا گڑے او چیلے اللہ برابر چار چا پیر زما دا گڑو سوداگر خوارشو دا چیلو سوداگر خوارشو زا اللہ مالدار اکما زما غریبی ختم شوا منس کے کال تیر شو دا دوارو جانو سردار پا یورس کے دافتے عمر لوئی گی او اب تک دمیاش او دمیاش تے پروزو کے اللہ دا کال عمر لوئی محمد رسول اللہ کال تیر کو ما برکات و آثار اولی دل ننورتا میں دائرہ دا چی رسول اللہ دلا سنن انسم او پخلی مبارک ورطا اللہ او للیللو پاپل پلویم او پکور کی گردو بی بیو فرمائی چی قالین میں ورطا لاندی ویڑکو او محمد رسول اللہ پہ قدم قدم گردو ماں زورتا چغوام بی بی آواز کئی چی مان محمد رسول اللہ دلا سن اولیو او پا قالین پا مزا مزا گرزو مان ورتا آواز کم چی بچی پلوالا پلوالا بچی پلوالا پل دی بخت ورش شاب پلوالا بی بی وائی ما دلا سو دنی ولے دی قالین میں ورتا لان دی غوڑا ولے پرورو میں ورتا ویلے چی زڑا ورشا واخل پل بچی پل دی بخت ورشا پرورو میں ورتا ویلے چی قربان واخل پل بچی پل ماہ تابان دوارو جانو سردار چی کم طرف تا پکور کے گامک دی اگی طرف نے خوشبوئی رازی چی کم طرف تا رسول اللہ علیہ السلام روانی گی فرشتے پی درود و سلام آواز را لی گی دوارو جانو سردار سو وقت چی دعا کالو تنیز دیشو خلے اس پڑ دلان آواز کئی چے اے بی بی اے مورے زما کور کی او بل رو رو خورم دے اگی ما سر لو بکولی نن ما سر اگی لو بنکئی اگا زما رو رو خور پکم خوالارل بی بی علم ورطا وی بچاگی چلے سرولو لبوزی رسول اللہ ورطا جاڑی چی زمارو رو خور دکمی سینے پہ خوڑی لی دی اغمام خوڑی لی دی پا کم زنگو کی چگی زنگی دلی زم زنگی دلیم کم علیج باندے چی زلو بے دلیم اغیم پلو بے دلی دی وہ بی بی چاگی چلے
سرول لذی نو مام ورسر ملگری کا زبم ورسر چیلے سرو ما دوارو جانو سردار ننورس چیلے واغستے او دخپل رو رضائی او در رضائی حقور سر یوزے چیلے سرائی غرق لگیا دی محمد رسول اللہ چی پا غرمو کی روانی اوریاز پی چتر جوڑی او سور جوڑی کہ انو لنیز دے ورزی انو ورطراٹی ٹیگی او دا چارچا پیرن آواز رازی یا رسول اللہ سلام علیک انہیں آواز کئی غرون آواز کئی مرحبا صد مرحبا یا محمد مصطفیٰ دا دوارو جانو سردار دا سے دا یو غرلان دی چلے پس لاردان یو دو کسان راغلل محمد رسول اللہ تا اشارہ اکرلا ورطوی بچت محمد ابن عبداللہ خونے وی قربان پوئنے ماں خمکہ کے پیدا ماں مدینی تراغلے ماں دغا میں مور دا اغا میں پلار دے دغا دوارا میں رون دی نور پوئنیم خنم میں محمد رسول اللہ فوری محمد رسول اللہ انہی وہ لاندے را غزار کا ایو ورطوی چی علکا چاڑ روڑا دا محمد رسول اللہ دے و بی بی فوری چی زلان دے غرزولم چاڑی را لپسینکی خودا سینیرا لسرکڑلا او دزرنیرا لسروستلا عبداللہ زوی بی بی شیما و اغزوی پا منڈ منڈ راغ للوا مجان زمونگا رضائی رور او مکرور یو دو کسان یو لاندی رو غرزاو بلور لپا مرے چاڑ کی خودا علیکم بی بی حلیم سر تور سر بی یبلغ پی شلید لگیروان پلا روان دا منڈی ہوئی یا اللہ زمام کی بچے چرت دے یا اللہ داواری رانا پلاس راکنو بیا میں تو بد چیلو سرولو لبین پریدم بی بی حلیم منڈی ہوئی زچی اغیا دا عمر میں نڑیگی زچی غیا دا عمر میں نڑیگی پا گوگل کے میں دا غم چڑی غڑیگی پور سروس پا ندرنگ ساتھ کی سڑشی خوز عالمان میں زڑگی سیزے ان سڑیگی بی بی حلیم منڈی ہوئی پخپو پولے رو خطے در پا در غر پا غر باندے منڈی ہوئی و بچیا چرت بے زمان لخت جگرا یا اللہ دا خدا منی امانت ہو دا خدا مکی امانت دے یا اللہ تے روح سی سالم پلاس باندے راکا بی بی علم دا یو غرلان دی گرزی ناگانا محمد رسول اللہ پا نظر راگے ورمنڈے کری او پا بیوشے کی دوارو جانو سردادل پوری نزدے کو ورطوی و بچے وایان دا سوک ظالمان و دشمنانو چتا پسی چاڑ را واغستو تے علالو لے بچے دا اللہ تا بیان کا محمد رسول اللہ ورطا پوڑا خل لگیا دے رنگے زرد اجاڑی ورطا ویوا ماں نور پیغم نخود سپینو جامو او دسپینی گیری والا یو دو کسانو دل تیرو پر ظلم سینیرا لسرکڑلا او زمان دزرنے غخو ستور تو را بار کل باری گزار کل رات وچ بچیان زخو گڑے مسروا تور کوٹے ستا پا دے مدینہ کے دیر دشمنان دی ما ورطا اجلل چی زما سوک دشمنان دی زخو چاہتا کنزل نکوم دا چا غیبت نکوم دا چا احانت و بیزتی نکوم ما سر خلق ولی دشمنی کئی اغیرات آواز کئی چی و بچیان تالکم اللہ روز در کردہ تاجو تخ در کردی دا پتا دا چا پیرزو کی گینا و بچی کورتا چلار شنو بیارانشی اما زکو کورتا لارم نو بیا ما بارتا مرا پریدا زکا اسن زمان دشمنان دیر دی مادر دسوک علال نکی بی بی لگیا دا چی بچیان زدنن مور للے گما مور لدے بوزما تا دا مور امانتے مور دے رات مینت اوزاری کھڑیوا اسے نمان خیانت اوزائشے مور لبد اس جواب ورکو محمد عبداللہ ابن عبداللہ ورطاواز کئی چے اما جان زما خط مورے وڑے استرگی میں تاثر غڑی دلی دی زما مور خطے اما زما وڑی وڑی شنت
ستا سره کولو شوی دي اما ما واړه واړه قدمونه ستا په لاس او ستا په کور کې ایښي دي زما بل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم أما بعد المرء مع من أحب إليه أما بعد جملہ دان آیان ہمین گفتان ہمین جملہ دان آیان ہمین گفتان ہمین ہست دانا رحمت للعالمین گلونو اوریدونکو د مولانا محمد طارق صاحب په آواز د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم د پیدایش دویمه عیسی ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي. سو وخت د دواړو جهانو سردار آقای نامدار فخر الانبیاء امام المجتبی صلی الله علیه و آله وسلم بی بی آمنہ زہریہ بی بی حلیمه ته حواله کو. نو بی بی آمنہ کوڅه کې ولاړه ده او پډیر مینت او زاره بی بی حلیمه ته فریاد کړي او دا ورته وی چې و بی بی په خدای مې دې قسم وی دا ګور ډیر بهترین معشوم دی نازنین معشوم دی خو فی الحال بے سو کا بے سرے دے پلاری نشتا نورے پکور کی رونا تربوران نشتا دے و بی بی زمان لخت جگر دے دد بزیات لحاظ ساتے بی بی حلیمہ ورتوی چوا امنا ستا بچی زما بچے ستا لخت جگر زما لخت جگر دے و بی بی امنی چی زما د سیال سیالی دی برابر کرلا زد دخپل امزول سران پسیالے کی برابر کمان زما امزول بان دما شمان سرغی کی روانیوی او زبا یوازو ما تدا ارمان خو بی بی امنی پا ما دی دیرلوی احسان کو چیز دام زول سر سیالے کے برابر و بی بی امنی پا خدای میں دی قسم وی چیز بخپل جگر جانو مال تاجو تخ قربان کمان خستا بچی بخبگان تورن کمان بی بی امنی جاری چیغوی چی یا اللہ زما لخت جگر جدا شو زما نور بصور جدا شو شمس و قمر جدا شو یا اللہ طاہر اطہر جدا شو یا اللہ تینے کا بانشاہ
سو وقت چی بی بی حلیمی معشوم بچے واغستا او خیمی لے یوڑو عبداللہ تے آوازو کچھ وخاوندا دا سے بہترین معشوم اللہ راکا دا سے معشوم دے چیز پناوے توپ کے پخپل زوانے پویشوے نوما پخپل سکالے و خوشالے پویشوے نوم دا سے بہترین معشوم دے ما چی سوغی کی رواغس وصڑیا پخدے قسم دے زما سینہ کے پینو چی زماڑوں بے بچی پہ موڑ شوے سینہ کے میں پیراغلل لمن لاند بیگی کمسن بہر اوتل زماد معشوم موڑوالے پیراغے او زماد جنکوالے نور اگا کم دوران واپس رائے وخاوند اللہ دیر بہترین معشوم پلاس راک بی بی آمینہ ورطا گوری او پستر گو باندی اخ کی داری وی او بی بی حلیمہ ورطا واپس گوری چی و بی بی پما دے احسانو کو پتا دے اللہ احسانو کی فوری خیمہ کے ناس دی عبداللہ صاحب تاواز کئی بی بی حلیمہ ورطا آواز کئی چی وخاوندہ کما خپکے دا معشوم خپکا کما زہیرے دا معشوم زہیر کا وخاوندہ دیر بہترین معشوم دے دے معشوم پراتلو پس پوری زمان تلزوانی اللہ واپس کا سوخ چی بی بی آمینے دکور آواز ورک چی و بی بی زمان معشوم در یتیم دے فقیر دے گورد دل حاساتا بی بی آمینہ ورطا آواز کئی چی زمان معشوم یتیم دل حاساتا رب لا یزال ورطا حاتم نا آواز کئی چی و بی بی آمینہ پا خدای قسم دے ستا معشوم دا تمام کائنات دا پار بشیر و نذیر دے ستا معشوم دیر بہترین معشوم دے داغ اللہ نے کا باندے سر بدنا بابا بی بی حلیموی نور پالل بے اللہ دا جبریل امین پا واسطہ کئی معشوم بچے بی بی حلیمی واغستو پا او خیزان سرکینو عبداللہ صاحب تاوی تڑوان دے سورشا معشوم بچے زان سرکیدا سمالے چے بی بی آمینان دا کور واپس کیدا نو پسترگو باندے غٹی غٹی اوخ کے رالے ورطوی بچہ اللہ دے ملشان زبستاف فراق اوستا پا جدائے کے نخوراکو ما نبسکا کو ما بچے تر اغی پوری بسر اون لگم چی ترکم پوری تامالا اللہ واپس ران کی سوخ چی دوارو جانو سردار پا اوخا مبارک باند کے نو اوخلا آواز ورکی چی و اوخی پاسا پتا باند یو یتیم بچے ناستے ملگری روان دی تلی دی چی مونگ دا مرگرو نرستو پاتی نشو اوخ کا چگی وی او جاری دسترگو نا اوخ کی داری وی او اوخ پاسینا یا پروردگار علما اوخ خود دمرا کمزور نوا دمرا حقیر نوا دمرا بے وص بے بس نوا یا اللہ اوخ والد ازمک نپاسینا عبداللہ صاحب چکا واغستا او اوخ گزار ورکی برد حاتب نا اللہ آواز ورکی چی و عبداللہ وابی بی حمنا پا خدای قسم دے یو بہترین معشوم زے گولے دے دا سے معشوم دے چی اوخیم پیدارت منی وقارت منی بشارت منی طہارت منی قیادت منی لیاقت منی نیابت منی دیر بہترین معشوم دے کدا اوخمڑا کے واللہ کبد زین پاسی حاتب ورطبرن آواز کئی وعبداللہ دا معشوم والو پا اوخیزان سر مخ کے نوا دا اوخدا ارمان لے چھ دا تمام جہان معشوم ندے دا تمام جہان قائد اعظم دے چھ ترک میں پورے قائد اعظم پا اوخا مخ کے ناس نی اوخا بمڑش خود زینب پانسی بہترین معشوم دے اوخیم قیادت او نیابت لیاقت او صداقت منی اوخی پا وخلو بانے مڑکڑا خو دا زین پاسینا تر اغی پوری چے اللہ دا حاتفنا آواز کئی چے اے عبداللہ او اے بی بی حلمے دا معشوم والے او مخ کی کینوے اوخب علا پاسی گنی اوخب مڑشی خوچ رسول اللہ روستو ناستی اوخد زین نبا
سو وقت چې د دواړو جانو سردار په کمال پوه شولا نو ماشومې راواغسته او مخکې عبدالله صاحب لورکو عبدالله صاحب غیږ کې ونیو په دواړه مخه سب کو اوښې ته وی پاسا سو وخت چې اوښه پاسېدا یو ګام اږدي نو د ګام سره میل مزل پار کوي په خدای قسم دی د هر ګام د اوښې د لاندې نه شنه شنه واښه رازرغونېږي ګرمي وا موسم د ګرمۍ دی د دواړو جانو سردار د پاسا الله اوریز ته حکم وکړو چې نری نری باران د عطرو پونه او سور دی په محمد رسول الله د پاسه رواني یا مخلوق اول بنوی ځکه چې د تمام کائنات سردار دی شهنشاه دی بادشاہ دی په الله ډېر ګران دی الله ته ډېر عظیم طبع دی او عظیم خلقت دی الله ورته حبیبا کته پیدا نوې عرش به پیدا نو کته پیدا نوې لوح به پیدا نو نه به مې عرش پر کرسی پیدا کړې وه و حبیبا ته چې روانې ستا په سر باندې به د وریځې سورې روان وي یو خوا بل خوا ګرمي ده خفګان دی هی سوران دی خو په محمد رسول الله د وریځې سوره او نری نری باران دی کم طرف نه چې بیبي حلیمه ګوري نو آواز د اونو غنو راځي یا رسول الله سلام علیک خیډه نه آواز راځي یا رسول الله سلام علیک ګسډه نه آواز راځي یا رسول الله سلام علیک بازونه دي چې ورلره روان شي او محمد رسول الله ته سجده ولګي تمام اون د ویخنا تر سره پورې په سجده باندې پروزي ځکه قصیدی مولانا فرمائی جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشي اليه على ساق بلا قدمي د دواړو جانو سردار ته اون سلام کوي غټه سلام کوي غنه سلام کوي د زنګل دیوان او پیریان سلام کوي درندگان فرندگان سلام کوي او محمد رسول الله په خسور باندې روان دی یو طرف نه د ګلونو خوشبوئی دی د عطر قطار او بهار دی په خدای قسم بیبي حلیمه قسم خوري چې محمد رسول الله مغي کیونیو د عطر بارانو خوشبوئی وا ډیر بهترین بهار او باغ شروع دی ډیر بهترین انداز شروع دی اواز شروع دی زیاد ټولو نرستو ما خو چې محمد رسول الله مې په اوخه کېنو نو زما اوخه دومره مننه شو چې د تمام ملګرو نه الله وړاندې کړه ما خپل بچی چې ماشوم سو وخت د خپل زوی سره ملګری کا هغه ماشوم بچی می جاړي خو محمد رسول الله نره نره مسکا او تبسم فرمای زما زوی باندې د جړه مرزو چې رسول الله می راوس زما د زوی جړه بخیلی ختم شو رسول الله چې می کور تراوس کور کې اوچ چیلې وي هغه الله تاند کړي کور کې زما کوی اوچو هغه اوچ کوی کې الله او براوسته رب رحیم زما په قربان یو بهترین بهار راوسته یو بهترین وخت راغی سرسبز او شاداب شم سرفراز او سربلندی راغلا ماشوم بچه بهترین ماشوم دی چې په کملار راغلم اغلار اونشنی شولې قبل روخته چمنون روختل ما ماشوم بچه واغس او خیسنی تمواچو سوال چې زما ماشوم بچی موړ شو او غس سینې ته میرا واچو د دواړو جانو سردار شونډې مبارک را غونډ کړي او د غس سینې ته خل نکړه لوزانې ته نواړو زه یو ورځ خپه شوم چې یا الله دا بچی سینت غسول نروي بیا په بل ورځ خپه درې روز باندې جانم چې و بچیان و یتیمان و یسیرا و مکی بچیا و
محمد بچیا اخر سوجد چتگ سسینا نالے اللہ دا حاطب نا آواز کئی و بی بی حلمہ دا زما پیغمبر دے دیر بہتر دے دا ظاہر اظہر دے انور دے اطہر دے منور دے دیر پاک دامن دے تقی دے نقی دے دے پردی مال نخری چونکہ ابتدا نے دا گس سینا دا رضا عرور وا او خیسینا دا دوا دے پخپلا حسابان دے صبر کیو شکور گزار دے و بی بی خبکی گم دی دا بلرور ایسا نخری دا دیر منصف و پیسل والا دے بی بی آمین خوشحال شوان سوق چی واغستو پزانگو کے کینو بی بی فرمائی ما یو جوٹا ورکڑلا بیا کور لگے مکار کو ما بی بی آواز کئی چی و بی بی شیما لار شو غرور لجوٹا ورکا بی بی شیما ما شما دا چی زنگو لرالا ورتوے اما جان اگر ٹالے چی تا ورکڑی و سہر کے اس مازی گرد ہوں مغس زنگو چرلی گی لگیا دا ٹالے ہوئی بی بی پا منڈا منڈا رالا چی و بی بی پا خدے قسم دی ما یو جوٹا ورکڑی و یا بدا تا زنگو یا با ما زنگو چی تا ندی زنگو لے مان دے زنگولے بیا سوک رالل چے محمد رسول اللہ لجوٹور کئی اللہ آواز کئی یا حلمان دا محمد رسول اللہ دے تمام کائنات و بادشاہ حسین شاہ دے دا زنگولو دا پارا اللہ دا عرش نے جبریل امین رالی گیو زنگوے زنگئی بی بی فرمائی چی ما بول کلستر گی تورولی آواز بکی دو چی دا دنیا رنجو تاجت نشت دے اللہ والا دا جنت الفردوس نرانج روڑل او جبریل امین والا دا جنت پر رنجو باندستر گی تور کڑے بی بی آواز کئی پا خدے قسم دے ما یو بہترین ما شم بیا منتا دا جنت پر رنجو ستر گی تورے دا جنت نا حر و غلمان اغل جوٹی لرازی جبریل امین جھوٹی لرازی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی میں کور تراوز یو بوڑے خضب منڈا منڈا راغلا ام سیلاس کے دا او بی بی تور ترغاڑا وطا چی اے بی بی حلم دا سوک ما شم دے پکورا دن نکڑی دے زد سلویخ تو کالو فالج والم بیمارو ما بیگاستا پکور باندی یو نور بارانو درنا بارانو زپم لاستا ورغلما او اغا نور پوری نزدے شما خوچ اغا نور تا نزدے ورلم اللہ زما فالج روح کو زبیا ورطا نور را نزدے دا بدن نمی بیماری لارا و بی بی بکور کی میو چیلے دا غا چیلے تالا انام در کوم چی اغا تل شودا معشوم پہ پالا دیر بہترین معشوم دے نازنین معشوم دے رب تقرین معشوم دے اے بی بی ز اللہ روغ کم دا دے معشوم بچی دخلے لار راو اخلاق او زما پا بدن بانے پورکا و بی بی دا دے معشوم دخلے لار دیر بہترینے او دیر دا عظمت والا دی دا قوت والا دی دا عزت والا دی بی بی لگیا دا دخلے مبارکنے لار راو آغستے اگا بوڑھائی خزلے پا بدن باندے پورکے اگا بی بی عملہ ماتوا یا اکدم ادرے دا چی دا محمد رسول اللہ دخل مبارک پلاڑو روغ شما وَلِبَنِي وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَاهُ الْأَسَدُ فِي آجَامِهَا تَجْمِي دا دوارو جانو سردار تمام دنیا لرحمت دے شفاعت و شفاعت دے او ذریعہ دے شفاعت